الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ننا دیو بل عزت من صحابي سیرت بیانېږي چې زموږ استادو د جمعات نومم دغه په نوم باندې یاد کړی شوی دی. زموږ د مدرسې د جمعات نوم دغه په نوم باندې نومول شوی دی. سيدنا وإمامنا أبو عبيدة ابن جراح رضي الله تعالى عنه. لوی امتیاز دا چې دا په 10 مبشرو کې دی. ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علي فی الجنه، عبد الرحمن فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبير فی الجنه، سعيد فی الجنه، سعد فی الجنه، ابو عبيدة ابن جراح فی الجنه. لس صحابه کرام 10 مبشره دي. 10 مبشره به دا مقصد نه چې صرف امدلس کسان له جنت زیره ورکړی شوی دی او بس، بلکې ډیر صحابه کرام نارینه او زنانه دي چې په دنیا کې الله د جنت زیره او له ورکړي دي. دی له 10 مبشره په دې مناسبت وي چې په یو مجلس یو دم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې د رب العالمین د خوانه دوی له زیره ورکړي شو. د خپل نوم عامر دی ابن عبد الله ابن جراح. محمد رسول الله فرمایي لكل امه امين، د هر یو امت د پاره یو امین دی او امین د دې امت چې دی ابو عبیده ابن جراح. د سیرت والا د مبارک لیکلي چې ډیر نوراني مخه، دهشتناک شکل، خوار جسم والا، وګت قط والا او دا ګیره د غوګونو سره تر دې زې پورې نری او اعلان بیا غاڼه وا، لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا وا. کله به چې د انسان سترګې د په مبارک جسد باندې ولګي دي نو هغه ډېر خوږېدلې او د انسان زړه به دا غوښتل چې هر وخت د سره زکینم، خو چې کله به د په مجلس کې کېناست الله عز وجل واستاد د باندې اطمینان راوسو. ځکه دا هغه انسانو چې همیشه د الله او د الله د رسول په طرف باندې خلک دعوت اول. تاریخ والا دا خبره ذکر کړې دا چې دا ډېر انتهایی پوره حیا والا سړیو، ډېر انتهایی عاجزه والا سړیو. ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه تاسو له علم خودلې شوی دی. اکثره خلک دغه نه په غفلت کې دي، خو لیکن زده کړې ضروری ده چې غیله ویل شي تواضع. او دا هغه انسانو چې کله به سخت جګړه په یوځای کې شروع شو نو به ملګرو په د باندې आवाज کو، کله به چې په یوځای کې مشکلات د دشمن د خوانه پېښ شو نو به ملګرو په د باندې आवाज کو. ای دی وجنا میدان د جنگ له بشکل لاندې وته تا به دا ګمان کو لکه یو خطرناک غسناک زمری چې هغه په میدان باندې راګړ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې شکل معاشره کیږي او د سره تقریبا شپږ کسان په هغه غار کې وځي کیږي او به आवाज کوي چې الیه یا عباد الله، اې د الله بندگانو دی خورا شي. دیرش کسان د محمد رسول الله په ملګرو کې د خواله راورسېدل، لیکن د ابو عبیده ابن جراح په تاریخ او سیرت کې د لیکل شوی دی چې کله را روانو ته به دا ګمان کو لکه د منی یا د ژمي موسم دی، پانی وچی دی، منډان وچ دی او په دې کې یو کلک شاهین را رواني، باز را رواني، اې دې پاڼوم کړساري، د وزرم کړساري او دا خاخونه ماتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خطرناک شړې. ملګرو وکړه کله د تشبیه ورکول د توري د تیروالي سره او کله به تشبیه ورکول د غشو سره. پلانې سره غشه دی، ابو عبیده ابن جراح وی غشه دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې دی ویل شي امین امت، امین انسانات. عامر ابن عبد الله ابن جراح الفهري القريشي اسم کنیه د ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ. اسم کنیه به سنت طریقه را د سړی کې بچي عمر دا په ځمان اسم کنیه کې خودلې شي لکه محمدي په ځمان ابو محمد یا ابو سليمان کې. تر اوسه پورې لا والدت سليمان نه ده پیدا، خود ځان لدانم کې خود ابو سليمان ابو عبیده دا د اسم کنیه وا او دا سنت طریقه را د بچي وجود به ضروری نه دی. د دې وجه عبد الله ابن عمر فرمایي درې کسان دي په قریشو کې چې په اعتبار د مخونو سره ډېر خولي زی به مخونه لرونکي، په اعتبار د اخلاق سره ډېر انتهایی کیسه اخلاقی خلق او په اعتبار د حیا سره ډېر حیاناک، زیبایت او قشنګ رونق د مخه هغه په تقوا باندې راځي. رب العالمین په دې درې کسانو کې تقوا اچول په پوره معنا سره اخلاق او چت اخلاق والا او چت اخلاق والا انسان په هغه وخت کې جوړیږي چې کله دولس کار ادا وکړي. اول سړی کې تواضع، دویم په سړی کې حیاي، دریم په سړی کې صدقه، څلورم په سړی کې رافته، پنځم په سړی کې صبر، شپږم په سړی کې صحابه او قدر، وم په سړی کې صحابه په نقشه باندې روانېدلی، اتم د الله بندگانو باندې رحمت، نهم به پیری کارونه کې ځان د بندوله، لسم بدګماني د خلکو باندې نه کوله، یو لسم د حسد نه ځان ساتله او دولسم هغه انسان چې د ژبې کنټرول کوي.
حیا پرون درس کې دا ویلې شو حیا دا من انقباض النفس عن ارتكاب المكروه یا کیسه اخلاق په انسان کې پیدا کېدل چې د دې کیسه اخلاق د وجنه الله عز وجل د انسان د بد کارونه مني شیخ جنید بغدادي رحمه الله فرمایي وې د رب العالمین په انعاماتو کې سوچ کوا په دې خپل تقصیراتو کې سوچ کوا اېدینه چې کوم حالات را تاریخ وي دی ویلې شي حیا لیکن امام ترمذی رحمه الله د غیر پر څلور صفاتونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه ذکر کړی دي اول مرګ یادوله د غیر سره قیامت یادوله د سره حفاظت د خېټه حفاظت حیا په انسان کې په دې طریقه باندې راځي چې انسان هغه آیتونه او احادیث ګوري چې هغه د حیا په باب کې موجود دي د قشان د رب العالمین په انعاماتو کې سوچ په د خپل تقصیراتو کې سوچ کوا او د سلف تاریخ او سیرت په کې ګوره دغه سره اخلاص په ځای پیدا کوا هغه درې کسان چې عمر رضی الله عنه فرمایي چې په ټول قریشو کې په اعتبار د مخونو سره کې استاد په اعتبار د اخلاق سره وجد اخلاق والا په اعتبار د حیا سره د وجد حیاناک انسانانه یو په هغه کې کدا تعالی خبره کوي وینو د دروغ ګمان په مکوال او قبل سره د دوی خلکو په باره کې تعالی د دروغ خبره د تصدیق خبره کوي هغه ته تصدیق وا چې دا رښتونی دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه محدثین د دې په اړه کې لیکي وی ابو عبیده ابن جراح هغه انسانو چې د سابقین ال الاسلام نو یعنی په دین د اسلام کې اولنی انسانان چې اسلام راوړي هغه پکې دانه د دې وجنه د ابو بکر رضی الله عنه پلاس باندې د اسلام راوړو چې کله ابو بکر ایمان او اسلام راوړو دغه نور څه به دوه مرتبه کې د ایمان او اسلام راوړو ځکه ابو بکر د هغه متقدمین نه دینو دام شلو دغه نور څه به عبدالرحمن ابن عوف عثمان ابن مسعود چې د محمد رسول الله رضی ورور دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لاله دې ټول اعلانو کې به خبره باندې چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوی کوم به خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه گوی کوم به خبره باندې چې محمد د الله بندري دا د الله استاد دی کلمه د حق د ذکر کړه د دې وجنه تاریخ او سیرت والا دا خبره ذکر کړي دا چې ابو عبیده ابن جراح دا د هغه انسانانو د چې د اسلام په تهداب کې دا استعمال شوی دی د اسلام بنگله په دوی باندې کار کړی شوی دا منار د اسلام په دوی باندې اوچت کړی شوی دی تاریخ والا دا خبره ذکر کړي ابو عبیده ابن جراح چې کله ایمان او اسلام راوړو د مکی په سرزمین کې ډېر سخت امتحان سره مخامخ شو د اول نه تر اخره پوري لیکن چې کله په مسلمانانو سختی راغلي تکلیف ور باندې راغلي دي په هغه ټولو کې د ټولو نمخې خدمت او کومک له ځان رسولې دي داغه دردونه برداشت کړي دي تکلیفونه برداشت کړي دي دین د اسلامي په دنیا کې راوستره امتحان په وخت کې کلک د غره غونډه ولاړ دي د الله او د الله د رسول خبره تصدیق کړي په عالم موقف د دې وجنه تاریخ ولا دا خبره ذکر کړي چې کله په بدر کې دا واقع شو نو هغه وخت کې سختی پر مسلمانانو باندې رااله او دشمنانو عجیب کارونه دي خلکو په مقابل کې استعمال کړل بزرها او پوجین او ټول وسوال او ټول مسلح او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خوا کې دریس و دیرلس مجاهدین د تورونه کنګال خالی کم اس پکې موجودو کم اوخ پکې موجودو نو په دې وخت کې ابو عبیده ابن جراح د دشمن پر صفونو باندې ور داخل شو تا به دا ګمان کولو لکه یو زمری د سره د دینم نه یریدو چې زو چرته مرشم زو چرته شهید شم مشرکان د دنه یریدل کله په یو طرف باندې پټیدل کله په بل طرف باندې د مرګ د وجنه دا اوس موږ راګیر نه کی د دې وجنه د دې قریش هغه شاسواران هغه ورسره مخامخ شو لیکن کوشش باغوي دا کو چې په یو طرف د طرفونو د ځان پټ کې او په اړه باندې کی لیکن یو سړیو چې د ابو عبیده ابن جراح د مخله ورادانګل دغه کوشش کو چې ځان تی واړی هغه به مخله راغی دغه به کوشش کو چې ځان تی واړی به ورته مخله راغی په خدا چې هیڅ وخت کې ابو عبیده ابن جراح د لار نه ورکولا چې مخ کې ورشي ټول لارې بند کړي د ابو عبیده ابن جراح او د اسلام د دشمنانو په مابین کې اخره صبر د ابو عبیده ابن جراح انتحال ورسېدو توري راواخستا په دې سر باندې اوالو سره ته وړاندې ورځولو سړی الټر اپره وته ورپېدو دغه نور سره مرش خو ته اوس دا سوچ او ګمانونه کې چې دا سړی بچو تاریخ والا دا خبره ذکر کړې ده چې دا سخت چلونه جل پر تر سو پورې دنه مخ واړې د دشمن مقابله لور شي چې وی غرزو اغا د ابو عبیده ابن جراح خپل پلارو یو ابو عبیده ابن جراح چې محمد رسول الله په صف کې ولاړ بل خو د پلار دی چې هغه د جانب مقابل پر صف کې ولاړ د ابو جهل د کوشش دا وکړي چې د اسلام دشمنانو له وړاندې شي وی وجني قطر کې لیکن د پلار د بلاک کولو مخ یې ولا اخر د دین د اسلام د غیرت باعث دي خبره شو چې په خپل پلار باندې ورودانګل او هغه ایسبه اوجلو الله عز وجل به آیتونه نازل کړل
لا تجدو تبمندن کی قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چې دوی ایمان لري په الله پر ورځ سنې باندې چې مين دی وکي من حد الله دا هغه چا سره چې د الله سره دښمنی کوي ورسوله د الله د رسول سره ولو كانوا اباءهم اگر که داخله کې پلارانی او ابناءهم یزامنی او اخوانهم یورونی او عشیرتهم یلغوی خاندانی اولئک داخل شي كتب في قلوبهم الله تعالی لیکلي دوی په دښمنو کې ایمان وايدهم داخله کې مضبوط کړي دي په روح باندې د خپل طرفنا دا انسانان بل باغل داخلي تجري من تحتها چې بيګي به غیلن الانهار نيرنا خالدين فيها همیشه به داخله پای کې تل تر تل الله تعالی راضي د دوی نو دوی راضي د الله نه د دې وجنا د الله تعالی د رضا لپاره ډیر زیات اسباب یو سبب پکې د دې آیتونو معلوم شو د اسلام د دشمنانو پسغر ده او سخت مقابله مخکې موږ دا ویلو د الله د رضا کوشش مسواک استعمالول اخلاص په ځان کې پیدا کول د قشان د خوراک او ساک نور الحمدلله ویل د مانزه پابندي د زکات ورکول د مور او پلار رضا د رب العالمین رضا په خلکو باندې مقدم کول د قران او سنت په درسونو کې نستل او دعاګانې د رب العالمین نه غوښتل د مصیبت په وخت کې رب العالمین له التجا دغه سره مجاهده کول رضیت بالله ربا دعا ویل او نیک کلمه او د ګوندانو خوشحالي الله دې خلکو نظر عظیم اولئک حزب الله ذات رب العالمین حزب دې د الله ګروپونه دي او خبردار د الله تعالی ګروپ چي دي خاص امدي المفلحون کامیابان دي د الله اولیاء کامیابان دي د الله دوستانو سار د قران په درس کې د الله د اولیاء تعریف منغو کې تقریبا 15 تعریفونه الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان چې ایماندار دي او همیشه رب العالمین نه یریږي حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شکل دې چې جوړ کړي چې تکل غله وګوري سړي له الله راځي دریم حدیث کې دام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رب العالمین لپاره د خلکو سره جوړه کوي او د رب العالمین لپاره د خلکو سره دښمنی کوي لکه دا حدیث امام احمد مسند احمد کې راوړی دریم جل 413 نمبر صفحه څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله لپاره محبت دی چې سره ساتل او پنځم ذکر د رب العالمین کوله شپږم هغه کارونه کول چې سړی پاغي باندې رب العالمین له ورنږدې کېږي و مختلف میندو زامنې د جمعات کې راځي مشوي د دین په خاطر باندې اتم د نیکی کار لوړاندې کیږي نه هم د فتنو د ځان لري کیږي او لسم دنیا په حقیقت باندې پوه شو غیب شاله وغورځولا یو لسم محمد رسول الله فرمایي مضبوط یقین والا کچیرته قسم وکي الله په خپل قسم کې نه حانسي دولسم کلک یقین والا کچیرته دریب او تیګلا هدو یقین ور متوجي شي هغه چي کوي در لسم د رب العالمین په دین باندې غوسه کېدل سخت خطرناک انتهایی غوسه لړسیدل چې دا ولې د دې بیزتی کېږي او څوار لسم عمل کول او پټ پین لسم چې کله انسان د قران او سنت درسونه کې کینی معنی طالب العلم الله داخله کامیاب دي یو واجب خبره ده چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د قوي ایمان د وجنا د الله تعالی په ذات د الله تعالی د دین د خیر خوایي لپاره د رسول الله د خیر خوایي لپاره د صحابه د خیر خوایي لپاره د قران د خیر خوایي لپاره او د قشان د مؤمنانو د خیر خوایي لپاره لکه امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې په دې خیر خوایي باندې اوږد باز ذکر کړی دی او د دې وجه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په امت باندې د اوچت امانت ساتلو تاریخ ولدا خبره ذکر کړی دا چې دین د اسلام لپاره ډېر قرباني وکړي اوچته محمد بن جعفر فرمایي وې د نصارو یو وفد راغی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله دا خبره ورته وکړه چې یا ابو القاسم زمون سړی ولې ګستاره ملګرو نشي تعالی خو کې زمونږه مبارک به فیصله وکي هغه مالونه چې موږ لرو چې د زکات او نور صدقې راوړي استخواله زکه تاسو ډیر ملګری موجود دي چې هغه عزتمن دي قابل دي عزت دي تعالی خو کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ما زګر مال راشي زب تاسو سره د شي انسان ولګم القوی الامین یو به قوی می د الله په دین کې او بل ډیر امانتداري عمر بن الخطاب فرمایي چې کله دا خبره واوریدله دې لقب د غټول لپاره چې القوی الامین ما زګر ما سپکین وختي عالم زما مقصد به دا خبره نه و چې زه مشر شم بلکې دا خبره مو چې د قناعت رب العالمین مال نصیب کې چې القوی الامین به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا منځو کې د کی طرف ملګرو باندې ګورو نظر ور واچو پیدا نه کړ خلک د چپ طرف ملګرو باندې نظر ور واچو و ما د خپل سینه بار وستا مقصد مې دا و چې رسول الله په ما باندې आवाज وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له قتل تر دې پورې چې ابو عبیده ابن جراح ولیدلو وی ویل چې اخرج معهم د دې سره اوزا او د دې خلکو مابین کې فیصله کوي په بار د دې کې چې کوم دوی اختلاف کړي نو ځان سره دا خبر وکړه چې القوی الامین صفت باندې ابو عبیده ابن جراح ستانه وړاندې والے وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته القوی ویلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امین ویلې دي محدثین دا خبره ذکر کوي چې ابو عبیده ابن جراح هغه واسه امین نو بلکې د امین سره د قوت مراجمه کړو په دې طریقې
یو ورځ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اراده وا چې د اسلام د دشمنانو په طرف باندې څخه وروړاندې کی او هغه خو له ور تشکیل کی په دې ټولو ملګرو باندې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ د اور باندې امیر مقرر کی تو شدان ورکی پاغي کې څه گجور ورته کې خو دې هیڅ مسربل نه و ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو له ویو وکجور ورکولا هغه به چوپره لکه څنګه چې ماشوم د مور داسې نه چوپي او صبر باندې به د وبس کلي تر دې پورې چې په وکجور باندې بد اول نه نیولې تر اخره پورې د اکتفا کوله ایدو ملګرو احد کې چې ګل مسلمانانو شکست خوړو د مشرکین سردارانو چې ویلي او دا خبره وکړه چې موږ خودل وکي علی محمد موږ خودل وکي علی محمد چې محمد په کوم ځای کې دی چې هغه موږ راګیر کومږي او وجنو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ولس هغه کسانو کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رااله او ګر چا پیری دغه دسته جوړ کړل تر څو پرې دشمنانو سینې دغه د تورو گزارونه دغه د نوزو گزارونه دا په خپل سینې باندې بلاک کې او محمد رسول الله دغه شرانش ابو دجان رضی الله شکل راغي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځان راتاو کې و فسوار جلده کجلد القنفذ تاب دا ګمان کو چې دا سرمن بیان هي سره کړ شکون دا اسی په خپل باندې دیږي ابو عبیده ابن جراح هم دی لړاغي چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جګړه اخر له ورسېده داغه دی غاکونه کې هغه وسپنې ماتې شوی وي او د قشم بلی تندې کې دشمنانو عبد الله ابن قمیعه چور باندې گزار کړو ډیر ملګری ورته مخامخ شو چې دا تلړي کې لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوی ورته ویل ابو عبیده ابن جراح چې زه تعالی قسم درکوم د الله په ذات باندې پرې د اعماله ابو عبیده ابن جراح ورته راغی اراده دا و چې دا پلاس باندې روبسي لیکن رسول نشو کولای نو د خپل غاکونه مبارک وړاندې کړه خو چې کله راکش کړه د ابو عبیده ابن جراح د غاکونه واته خلی وی د وین نډکه شو لګزر چې دا کینې شو درڅو پر د خپل غاکون له دمه ورکی صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی چې دا بل طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه د خودونو دا اوس باندې رابار کی به ورته ابو عبیده ابن جراح قسم ورکړي ورته ویلي د الله په خاطر باندې دا مال پریدا لاس چې کله ورولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسیدو دا بل طرف د جامع چې کله ورولان دکړه نتیجه دارو وته چې دا غاکونم د ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ شهیدان شو د دې وجه ابو بکر صدیق په ویلي و اگر کې د غاکونه راوته خو لیکن ډیر مزیدار انتهایی کلی معلومېدل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اکثر غزواتو کې دا شریک شوی دی تر دې پورې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو دا به د نور ملګرو په غزواتو کې لکه ابو بکر عمر وغیرہ هغه کې شریک شو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو عمر ابن الخطاب ابو عبیده ابن جراح له دوی ویلي لا سره وړاندې کې تاسو سره بیعت وکم وې ځکه ما دا خبره د رسول الله نه اوریدلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر امت لپاره امین دی او زما د امت امین چې ابو عبیده ابن جراح دی ابو عبیده بن جراح په ځای دی باندې عمر بن خطاب الله صلی الله علیه وسلم کې وزنه مخ کې کېږم د هغه چا په وړاندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې زمونږ د لپاره امام مقرر کړی دی هغه وسم زمونږ مشر دی مخکې زمونږ مشرو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد کې به اغله ولاس راوړاندې کا چې بیعت سره وکم اولنی هغه انسان چې د ابو بکر صدیق سره بیعت وکړي په خلافت باندې هغه ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ او هغه لپاره خیر خواو دغه لپاره کومل ګرو د خیر کله چې ابو بکر رضی الله عنه وفات دغه نو ورسره به د خلافت چاري عمر بن الخطاب له وسبار لشوي ابو بکر صدیق به همیشه دغه بتوعات کیو ابو عبیده ابن جراح په یو امر د امرونو کې دغه فرمانی نه وکړي صرف یو کړی دغه فرمانی وکړه په چل کې هغه څو ابو عبیده ابن جراح د شام علاقې عمر بن الخطاب تشکیل کې چې هغه کې جګړو کې تر دې پورې رب العالمین دا مسلمانان کامیابول د یو علاقې نه بللا د بل علاقې نه بللا تر دې پورې چې د شام دا ټول اسمه کې د مسلمانانو په قبضه کې رااله د فرات پورې ورسېدي د اسیا د صغرا شمالي علاقې پورې ورسېدلې وې په دې وخت کې الله عز وجل د شام په علاقه باندې د طاعون مرض راوښ چې تقریبا اویزره مسلمانان کې شهیدان شو امام نووي رحمه الله په شرح مسلم کې د طاعون هغه مختلف اقسام به ذکر کړي و انواع ذکر کړي و چې کم طاعون په کم وخت کې پیخدا چې ډیر صحابه کرام شهیدان کړه عمر بن الخطاب یو خط ولګو ابو عبیده بن جراح له ورته ویل یا ابا عبیده کزما دا خط تعالی ورشد سبا کومه په اسمان در اسور شه د شپې کله ورځ تعالی در ورشد ګورش پکومه په اسمان در اسور شه زما د خواله راشه و چې کله دا خط ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ورشد وی ویلې به مال دا خبره معلومه ده چې مقصد د عمر بن الخطاب په دې خبره کې څه دی هغه دا غواړي چې زه باقی پاتې شم زما د نور ملګری به شهیدان کېږي زه باقی پاتې کېږم دانش کېږي به ورته خط ولګول وی ویل یا امیر المؤمنین زه په دې خبره باندې پوهیږم چې ته ما باندې خپه کېږي غواړم خپل مدینه منورې لا خو لیکن زه د مسلمانانو په ګروپ کې یم زه دا نه غواړم چې زه دې بچ شم او دې ملګرو ته تعاون مرز ورول شي اداري شهیدان شي او د دوی نه جدا کېږم نه فیصله به هغه کېږي چې کوم رب العالمین وغواړي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
شکل تاسو په ځای کې وي تعاون راغی دغه ځنه وځي ما خو شکل په علاقه کې تعاون الته کې ور داخليږي ما شام له عمر رضی الله عنه به لاړو د جابیا علاقه کې دا مسله و ملګرو سره مشوره وکړه چې تعاون راغلی څه صورت حالي په دې وخت کې باسي ملګرو ورته ویلې لکه ته چې الله دې تقدیر نه یریږي وی ارمان چې دا خبره تانه وکړي ابو عبد الرحمن بن عوف ورته ویلې یا امیر المؤمنین یا عمر بن الخطاب من د رب العالمین تقدیر نه دی بل تقدیر له ورسول دام د الله تقدیر دې چې ور داخل نشو خو لیکن ابو عبیده بن جراح ورته خپل خطر ولېګو چې زری دې ملګرو چې دا کېګم نه د رسول الله امرم دادې کم شي چې دوی لړسیږي هغه مال امر رسیږي عمر بن الخطاب چې کله ودا خط ولسل وې جوړل د سترګونه وښ کلاړي کم انسانان چې ګرځا پیره د خوا کې ناسو هغه د سخت جړه د وجنه دا خبره وکړه اما ته ابو عبیده یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین لکه چې ابو عبیده بن جراح شهید شو عمر بن الخطاب ورته چې لا شهید شوی نه دی لیکن مرګ اغل نور نږدې شو زما خبره ونه راځي عمر بن الخطاب چې دا کومه خبره وکړه په کوم داوا معمولی غو دي وخت تیر شو تر دې پوري چې تعاون مرز په هغه باندې ورغه هغه شهید شو ځکه تعاون په مرز باندې څوک مړ شي هغه شهید دي چې کله دا د شهادت مرتبه له ورسېدو ملګرو له سونه سیتونه وکړه ورته ویلې زدا نه سیتونه تاسو راکوم کدام عمر له مشه به تاسو په خیر باندې وای اول دا چې اقیم الصلاه د مانځه پابندي وکړي اقامت الصلاه دا من رایج کې مسلمانانو مابین کې دا اقامت الصلاه دا من وختي وکړي اقامت الصلاه دا من چې په کوم ځای باندې مونږ کوي غزه او پیژنې اقامت الصلاه دا من د محمد رسول الله تابعداري پکې وکړي اقامت الصلاه دا من خشوع خضوع پکې وکړي دوی می ورته چې واتو زکات ورکړي زکات په دې مناسبت چې یا خو دوی له خراب اخلاق لري کور نشته کوي یا زکات نصاب مالی ته هغه ته والی په دې طریقې چې ونیمه تولول استاد اعمال ورسیږي یا 250 تولول د سپینو زرو ونیمه تولول د سرو زرو وصوم شهر رمضان درې مشته ورته کې د رمضان د میاشتې اهتمام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وچا چې روزونه ول د میاشتې رمضان ایمانا و احتسابا په دې مناسبت باندې چې زما د ایمان تقاضا په دې مناسبت باندې چې الله مال ثواب راکړي په قدر دې انسان ګناهونه بل الله رب العزت معاف وتصدقوا دا خبره ورته وکړه چې ای ملګرو خیراتونه ورکړي د دې وجنه کوم انسان چې مؤمن سړي له خیرات ورکړي هغه دې له محتاج غني خپل ځان به دغه نه څو چند ځان ورته محتاج غني وجدا کزه دل دا خیرات ورنکم صدقه ورنکم کې دې چې بل مسلمان ورکی لیکن د څو ورځ روانه ده چې دې صدقې د بدلی نه پدې خو بل هیڅ شی مال تکار نه کوي نو ویل تصدقوا تاسو خیراتونه ورکي او دې به ویل چې حجونه وکي د عمره مسله وکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابلیس په یو ورځ باندې دومره خپنه یو خار نه لکه څنګه د عرفه په ورځ باندې یو د بدر په ورځ او بل د عرفه چې دا انسانان د حجن الله د ګناهونو پاکي محمد رسول الله فرمایي ته دا ګمان کې لکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي حج وکي عمرې یو بل او به ویلي د خپل عمره په باره کې د خیر خوایي مسله برابر کوي دغه سره خیانتونه ونه کوي دنیا ګوره تاسو برباد نه کی کله سړی له بالفرج او تقدیر زر کال عمر ورکړي شي به نشي بچ کېده د خپل مرګ نه په حق طریقه باندې رواني چې کم دل لپاره رب العالمین ټاکلی دا لکه داسې شورته وراله او دا خبره وکړه چې الله عزوجل د امر لیکل دی په ټول اولاد د آدم علی السلام دوه ملکیږي او خیر په دې کې هغه انسان چې د رب العالمین لپاره اطاعت وکړي او خیر په دې کې هغه انسان چې د قیامت ورځ لپاره عمل وکړي او به ویل چې والسلام علیکم ورحمت الله سلام دی پتا شو د الله رحمت دغه ورسره ځنکدن په حال کې دی معاذ ابن جبل د محمد رسول الله محبوب اغله توجه کړ ورته ویل چې یا معاذ صلی بالناس خلق لمخ شو مونږ ورته وکا معاذ رضی الله عنه شکل دی ملګرو لمخ شو وخت تر شوی نو چې مبارک روح د ابو عبیده ابن جراح رب العالمین په طرف باندې لاړو معاذ ابن جبل شو درته ویل چې ایها الناس اے ټول خلق د مانځله ورسره ورته ویلي زه پوهیږم چې تاسو به سړي باندې ډېر امتیازات درمن کړی شوی وي قسم په الله ما نه معلوم کړی چې ما یو سړی لیدلی چې هغه په اعتبار د سنې سره ډېر انتهایی نه کې په نسبت سره دلا او ما نه لیدلی د شي انسان چې هغه د حسد او کینې ډېر لري لکه دا سړی او نه لیدلی د شي انسان چې د آخرت سره ډېر محبت لکه دا سړی او زه خیر خوایي کوم او نه لیدلی د شي انسان چې د عام امت لپاره خیر خوایي لکه دا رحم په دې ملګری باندې وکي الله به تاسو باندې رحم وکي معنا د خیر دعاګانې ورته وغواړي رب العالمین دې نن راضي شي او موږ تاسو له الله د دې تابعداري نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.